الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو حکم هم دا کوي واقم الصلاة تلمنز کوا د لمانځه اقامت د لمانځه عمل کوا ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء المنز سړی د بد عمل سره ګرځي. مدینه منوره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی تیرېدله. یو انصاری صحابي دی، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اقتدا کې همیشه المنز کوي، لیکن د هغې د نوجوانۍ زمانه ده، د هغې نفس او شیطان په جوش کې دی، نو هغې د دې سره سره د بدو اعمالو څخه د خپل ځان حفاظت نشي کولی. کله کله غلام زین کیږي، کله زنام زین کیږي، کله بد نظریم زین کیږي، کله بل ګنام زین کیږي. لیکن بل طرف ته بیا دا عادت دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امامت کې همیشه لمانځل هم راځي. صحابه کرامو د هغه انصاري صحابي تذکره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکړه چې د الله رسول پلانکې صحابي دی، لمونځ خو په اهتمام باندې کوي، لیکن د لمانځه سره سره د وی ګناه سزا نه راګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تاسو د هغې فکر د دماغ وباسئ، د هغې فکر پرېږدئ. بس چې کله په هغې کې د لمانځه کولو عادت دی، نو لمونځ به یو وخت دی خامخا د بد عمله سره ګرځئ. څه زمانه چې تېره سوله، نو بیا هغه سړی هغې نیک عمله سو، هغې د ګناه څخه فریض وکړي، او بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې همیشه کښېناستی. او صحابه بیا د هغې د نیک عمله ذکر هم پیغمبر علیه السلام ته وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې ګوره دا سړی یو قسم مرض ناجوړو په مرض باندې اخته و، ځکه ګناه د انسان مرض او ناجوړي ده، دا د الله فیصله ده. وما من داء الا وله دواء، په دنیا کې چې هر مرض راسي د هغې دپاره الله دوا او علاج پیدا کړی دی، او د دې ګناه څخه د راګرځېدلو دپاره الله تعالی بهترینه دوا هغه د لمانځه اقامت کړی دی. لکه الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، مونږ سړی د ګناه سره راګرځوي. نو چونکې هغه سړي دوا استعمالوله او هغې د دې ناجوړۍ د علاج دپاره دوا خوړله، او زما دا عقیده وله چې یو ورځ به پر دې سړي باندې دوا اثر کوي، ځکه په دې وجه ما درته ویل چې د دې سړي ډېر فکر تاسو مه کوئ، او چې زما څنګه عقیده وه، چې زما څنګه ګمان و هغسې وسلو، نو ځکه هغه دوا پر د باندې علاج پر د باندې اثر وکړي، دی د هغه مرض و ناجوړۍ چې ګناه و د هغې سره وګرځوئ. دې کې علماو یو نکته لیکلې ده چې لمونځ ولې سړی د ګناه سره ګرځوي. علماو دا لیکلي دي چې الله تعالی ته انسان ته په دې سینه کې یو زړه ورکړی دی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی، الله تعالی په یوه سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي. د هر سړي په سینه کې یو زړه دی، او دا زړه چې الله تعالی پیدا کړی دی دا بسیط دی. بسیط دا معنا په یو حالت کې، په یوه زمانه کې، په یو غړي کې دوه فکر نسی خپلولی، کې دا فکر خپل کې دا ځینې ځي، کې دا فکر خپل کې دا بل ځینې ځي. په یو حالت کې سړی دوه محبت نسی کولی، په یو حالت کې سړی دوه عشق نسی کولی، او په یو حالت کې سړی دوه تعلق نسی ساتلی. که چیرې دوه تعلق په زړه کې رالو، یو به ضرور غالب ګرځي، بل به مغلوب ګرځي. که چیرې دوه تعلق په زړه کې رالو، یو به موجود ګرځي، بل به پناه ګرځي، دا یو په ذریعه به دا بل خامخا ختمیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوره دې انصاري صحابي یو طرف ته لمونځ کوي، لمونځ د الله تعالی عشق دی، او بل طرف ته دا سړی په ګناه کې زندگی تیروله، او ګناه دا د شیطان عشق دی، او په یو زړه کې دوه عشق نه سره یو ځای چې یو عشق سره غالب سو، هغه بل عشق به خامخا ختمیږي. ورته دې سړي سره د الله تعالی توفیق ورسره و، نو ځکه د الله تعالی عشق چې هغه دلیل لمونځ و، چې هغې د دې بنده په زړه کې رالی، د الله تعالی په توفیق سره دا عشق غالب سو، او دا بل عشق مغلوب سو. دا عشق موجود سو، هغه بل عشق پناه سو، دا عشق رالی، هغه بل عشق ختم کړي. نو ځکه زما دا عقیده وه چې د لمانځه کولو سره تاسو دغه سړي ډېر فکر مه کوئ. یو ورځ به داسې راځي چې د لمانځه په ذریعه به دی د ګناه سره ګرځي، او د لمانځه په ذریعه به دی نیک سړی جوړ